السلام علیکم ورحمۃ الله. مخکې نو لږ صبر وکړه کنه ډېر خوشاله ستړی مسې ها دا مټۍ خو واخله نو فقط یو خبر زه خپل ځاني درته وایم هغه نور چې د هر چا خپل فکر خو الحمدلله د زړه نه راته وایم ډېر خوشحاله یم. الله دې دا خوشحالي په افغانانو باندې همیشه راولي. زما خپله په زړه کې دا ډېر غټ ارمان و چې دغسې یو لوبه وګټو، بیا خصوصا د پاکستان نه دا لوبه ده، دا نه وایي چې خدای ناخواسته موږ د چا سره دښمني لرو. خدای د ټولو په زړونو کې یو ارمان و خصوصا د افغانانو. بیا هم د ټول ته مبارک یو په دې خوشحالۍ کې به انشاءالله دغه ځوانانو ته د مټۍ تقسیمو واخلي ټول ته مبارک. دا لکه ډېر نرم سوي دی واخلې مبارک. ځو موږ دې خواته یو مهمه خبر دا ده چې میوزیک هم پکې لګېدلی خو ښه دې څوک چاته څه نه وایي. مبارک درته راشي ورور راشي خوله خوږه زمونږ یو کس دی هغه مهم نو هغه ته پاکستانیانو دلته خو به بیخي زیات دلته ودرې ها مهرباني وشو ورور چې زموږ ویډیو دې ډېره خوښېږي برزاخي به کور دی آباد اخي واخله خانجي خانجي دا دی واخله اول مټۍ واخله زه به دا مټۍ تقسیم کوم څنګه دی نن شپه خدای درکړې بیا هم څوک نه پرېږدي. مبارک دی بیا بس د ورونو مینه ده الله دې همیشه ته خوشحال لري. یو دانه یو اخزالله بس ما شاء الله ځوانان الماس اخي پکې ورک شو. الماس اخي راګیر که
حبيب رحمن چه شای؟ افغانستان الماس اخی څه شوې؟ څه خبره ده وروره؟ د دې ورونو مینه ده، موږ هیڅ هم نه یو، فقط د دې وطن لپاره هغه د زړه د اخلاص منډې و الله دې قبول کړي همیش لپاره د هر چا چې راځئ والله د خوشحالۍ احساس همیش راولي. څوک ده؟ حبیب رحمان تبریک الماس اخی خدای پامانی وکړه. ډیره مننه دوستانو، الله مو آباد لره. دغه دی موږ هم ولمانځله دا خوشحالي، الله دې بیا راولي، بیا لري نه تنها یوازې په سپورټ برخه کې بلکې خدای دې داسې یو وخت راولي چې دا افغانستان په ټوله نړۍ باندې راځي. السلام علیکم.